تقریبا 1,17,000 نفرو په دې ازموینه کې ګډون کړی و د هیواد په سطحه د 1,17,000 تنو له منځه دغه ځوان دویم نمره راغلی دی او دغه ځوان شپږم نمره راغلی. ډېره لویه خبره ده. ډېر ملګري انعام الله نه خبر دي چې دا دویم نمره راغلی، خو له دې نه دي خبر چې د ده یو بل وروره متل دی او د ده انعام الله سره فقط 2 نمرې فرق دی. انعام الله 358 نمرې لري او دی 355. چې لمبر وکړه اول خو مې د رب شکریه ادا کړه، لومړی مې سجده وکړله او بیا نور ځان یې بشر لاړم کور ته لاړم، مورجانې مې راته غېږه راکړله او بیا لکه احساساتي مو ډېر خوشحاله وم، بیخي ځان پېدلم مخکې دې نه چې په طب ته کامیاب شي. هغې درته بیخي هغې غټ ویاړ یې راوړو. بیا ما چې د خلکو خدمت وکړي، د صحت په برخه کې د دې ټولنې او د دې خلکو ته ښه خدمت وکړي، نو زه ډېر د خوشحالۍ د لاسه بعضې وخت کې سته به ژړا راته راغله چې دا کله د دې نتیجې نه خبر شوم، نو ډېر زیات خوشحاله شوی یم. دغه مکتب کې چې یو ځای وایي ته مخکې وې که دا مخکې و؟ هغه وخت زه مخکې وم، اول نمره وم. او دا دویم نمره وم. مطالعه تقریبا بیخي که داسې وخت پرې نه ضایع کوم. هغه ټول سهار چې به راپاڅېد تر ماخوستن د ټیم مطابق ژمي کې به 11 ناوخته پورې به د اوړي بیا لږ وختي ویده کېده ځکه چې شپې به لنډې وي، نو همدغه وخت یې نه دی ضایع کړی و. باوري وم چې انشاءالله رنګ به راوړي، دا دواړه به انشاءالله راځو لومړی او دویم مقام کې. سلامونه د پامیر ټي وي درنو لیدونکو، په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ. درنو ملګرو، نن د یوې ډېرې د خوشحالۍ د زیري سره او د یوې ډېرې خوندورې خپرونې سره تاسې ته راغلی یم. زما څنګ ته دغه 2 زلمیان چې تاسې ګورئ، یو مې چپ څنګ ته ولاړ دی او یو مې د ښي څنګ ته ولاړ دی. دغه دواړو داسې یو کارنامه کړې ده چې د په ټول وطن کې د مشرقي او د کونړ او د خپلې کورنۍ نوم ځلانده کړی دی او په دغه ډېر خلک را روان دي د دوی مبارکۍ ته له پرون راهیسې او دغه سلسله به دغسې دوامداره وي. خو دوی څه کړي دي دغه به هم درته وایو. دا دواړه د کانکور په ملي ازموینه کې د افغانستان په سطحه یو دویم نمره راغلی دی او بل شپږم نمره راغلی دی د ټول افغانستان په سطحه باندې. نو دوی سره به غږیږو د دوی د دومره ډېرو نمرو اخیستلو چې د ټول وطن په سطحه باندې دویم نمره او شپږم نمره راځي تر شا یې څه دي او د هغې نه به هم خبرېږو. نو په پیل کې خو دې تاسې ټولو ته مبارکي، تاسې ته دې مبارکي کاکا جانا او بچیانو دې ماشاءالله ویاړ در بخلی دی، تاسې ټولو ته دې مبارکي. ډېره مننه. په پیل کې خو انعام الله جانه ته ستړی مه شي او ډېر ډېر دې مبارک شه. خیر سلام قدر وکړه، په خیر راشئ، هر کله راشئ. زه انعام الله تل د حاجي شیرزمان زوی د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا چې د 1405 کال د عمومي کانکور دویم نمره راغلی یم، نو خوښ او خوشحاله اوسم ډېر زیات، ځکه چې دا زما دپاره ویاړ دی، د کورنۍ دپاره ویاړ دی، د هېواد دپاره ویاړ دی. نو زه ډېر خوشحاله یم چې دغه ویاړ مې په خپل نوم کړو. ډېره مننه. ډېر ملګري انعام الله نه خبر دي چې دا دویم نمره راغلی، خو له دې نه دي خبر چې د ده یو بل وروره متل دی او د ده انعام الله سره فقط 2 نمرې فرق دی. انعام الله 358 نمرې لري او دی 355. دا عمومي شپږم نمره راغلی چې د ده او دریم نمره او د څلورم نمره او پنځم نمره د دوی نمرې تقریبا یو شی دي. تا ته دې ډېر زیات مبارکي. خیر اوسې استاد، مننه کورونه. ډېره مننه. ته کوم پوهنځي ته بریالی شوی؟ زه د سږني کال په کانکور ازموینه کې د ننګرهار طب پوهنځي ته کامیاب شوی یم په 355 نمرو باندې. او ته د کوم ځای په طب ته کامیاب شوی؟ زه کابل طب ته 355 نمرو په اخیستلو سره بریالی شوی یم. ماشاءالله. کله چې دا پوښتنه به له تا وکړم، کله چې د کانکور ازموینه ورکړله او نتایج نه ووتي، په ځان باوري وي چې دغه عمره نمرې به واخلم؟ او انشاءالله باوري وم، بیخي باوري وم. ذهن کې دې څو نمرې وي چې څومره نمرې به اخلم؟ همدغه دغه یو سوال چې دغه شوی همدغه باندې باوري وم چې دغه 355 نمرې به زه اخلم انشاءالله. یعنې 160 سواله یې کانکور کې تا فقط یو سوال غلط کړی؟ یو سوال اشتباه شوی دی. اشتباه شوی دی هغه مو 159 سوالونه دا په ځان باوري وي چې دا مې سم؟ باوري وم، بیخي بالکل باوري وم. ماشاءالله ماشاءالله. نو دغه عمره نمرې وړل او په دومره لوی ازموینه کې تقریبا 1,17,000 نفرو په دې ازموینه کې ګډون کړی و د هېواد په
څه ده د 1,17,000 تنو له منځه دغه ځوان 2م نمره راغلی دی او دغه ځوان 4م نمره راغلی. ډېره لویه خبره ده دا. هسې 1,17,000 چې تاسې فکر ورته وکړئ ډېر غټ تعداد دی او د دومره خلکو له منځه بیا دغسې مقام خپلول. دا کورني ماحول څنګه و دلته په کور کې ستا سره څوک همکار و چې دغومره لوړ مقام ته ورسېدې؟ بالکل کور کې همکار و. موږ چې کله مکتب کې نو د مکتب په دوران کې زما ورور نصرت الله منصور مو سره د ډېر حمایه کولو او زموږ روزنه کوله. د هغې تر څنګ کله چې موږ د مکتب څخه فارغ شولو د جلال آباد ښار ته لاړو. د استقلال ښوونیز مرکز کې مو د کانکور امتحان لپاره آمادګي ونیوله او دغه برنامه پای ته ورسولو. نو بیا مې امتحان ورکړ او دغه نتیجې ته ورسېدو. کانکور برنامه دې څومره ولوستله؟ 10 میاشتې مې ولوستله. دا خو ځینې خلک کې 7 او 6 کاله 15 کاله 4 کاله دا برنامه ولولي دغومره نمرې نشي وړلی. دا بس دا د کورنۍ سپورټ او کور نه کار کړی مخکې نه او دواګانې د کورنۍ او نور ټولو خلکو د کلي وطن ټولو خلکو دواګانې کولې نو دغه مقام ته ځکه ورسېدم. بس ویاړ مو راوړو. له تا به پوښتنه وکړم دا ځل کله چې نتایج اعلانېده د کانکور که نه او هغه دوشنبې ورځ یې ښودلې وه خو بیا هغه نتایج تقریبا 5 بجو ته ورسېده. دغه ورځ در باندې څنګه تر دغه وخته وتله؟ دغه ورځ ټول سره جمع کورنۍ او لایف مو کتله. انشاءالله دومره مشکل نه و، باوري وو په دغه عمره نمرو باندې موږ باوري وو د مخکې نه انشاءالله. اول دې ورور خپله نن نتیجه وکتله که تا؟ اول ما وکتله. ښه تا وروسته وکتله؟ 5م نمرې پر خو مولوي صاحب خپله د هماغه ځینې اعلان کړې. د 5م نه وروسته نور اعلان نه کړې. هغه بیا وروسته لینک چې خپور کړو خپله ایډي ته مو وکتله. زما هم دغه 355 نمرې یعنې 4م نمبر بیا زه وم. کله چې تا دغه خپله نتیجه وکتله که نه موبایل کې دې وکتله که په ټلویزیون دې؟ موبایل کې مې وکتله. ښه موبایل کې دې کله وکتله کله چې ته سبا راواوښته لومړی دې سترګې په نمبر ولګېدې که په پوهنځي دې ولګېدې؟ اول نه پوهنځي ولګېدې نه نمبر خو بس د شیخ صاحب خبره مې واورېده چې انعام الله د کونړ څخه موبایل کې دې لایف کتل؟ هو لایف مې کتل. ښه ماشاءالله ماشاءالله. بیا خو څنګ ته دې د کورنۍ کوم غړي ولاړو کله چې ورونه مې وو پلار مې وو او بس نتیجه پلار دې څنګ ته وو؟ هو پلار مې څنګ ته وو. ښه ماشاءالله. بیا کور کې خو به مورجانه نه وه خبر په دغه وخت؟ دغه وخت نه وه خبره خو بیا وروسته خبره خپله دې خبر کړه که بل چا خبر کړه؟ زه خو هغې نه وروسته ځان یم پېښې او چا خبره کړې وه غاړه یې رانه اخېستې وه همداسې چې کور ته ننوتم. ښه ماشاءالله. کله چې نمبر یې وکتې بیا کور بهر وې کور ته راغلې چېرته لاړې څه احساس و دغه وخت؟ کله چې مې نمبر وکته اول خو مې د رب شکریه ادا کړه. لومړی مې سجده وکړله او بیا نور ځان یې پېښې لاړم کور ته لاړم. مورجانې مې راته غېږه راکړله او بیا لکه احساساتي مو ډېر خوشحاله وم بیخي ځان پېدلم. مورجانې ته دې ونه ویل چې زوی دې ټول وطن په سطحت 2م نمره راغلی دی او سترګې مې درته جګې کړي؟ هغه خبره شوې وه ما مخکې. ماشاءالله ماشاءالله. بیا چې تا د دې نه څومره وخت وروسته خپله نتیجه وکتله؟ د 11 دقیقې بعد به هلته په دې لومړیو سیستمو کې خو لومړی وخت کې خو دغه سیستم باندې ډېر بېروبار ډېر زیات یې او کار هم ډېر نه کوي. کار یې وکړه زر که نه؟ مازدیګر جمع نه مخکې چې کوو آی ډي نمبر هم ورکوو خو بیخي جمع ولاړه وه. هغه وخت یې روان نه اخېستو ځکه رش بیخي ډېر و په لینک باندې. موږ په جمع ودرېدو څنګه چې جمع وشوه بس زموږ لینک میسج راغلی و سلام چې څنګه ورسېدو بس ماما زوی مې راباندې سیره وکړو 355 نمرو باندې د ننګرهار طب ته راغلی. ماشاءالله. نو دغه دواړه ورونه درس مو یو ځای لوستو که نه داسې بیل بیل وایي؟ مکتب کې م تر 8م صنف پورې یو صنف کې و. هغې نه وروسته بیا صنفونه جدا شو لکه الف او ب شو او 11م صنف نه وروسته موږ کور کې م درس شروع کړو یو ځای د خپل ورور نصرت منصور نه. هغې نه وروسته بیا چې کله مکتب نه فارغ شو استقلال ښوونیز مرکز کې م یو ځای و درس مې یو ځای ویل. دغه مکتب کې چې یو ځای وایي ته مخکې وې که دا مخکې و؟ هغه وخت زه مخکې وم اول نمره وم. او دا 2م نمره و. ماشاءالله ماشاءالله. نو بس فقط د دوی ترمنځ هم د یو سوال فرق دی که نه یعنې د دواړو استعدادونه به تقریبا یو شی او بس خدای دې وکړي چې آینده کې دې داسې ډاکټران جوړ شي چې د وطن په ښه باندې راشي. د دې ورور کوم عادت دې ډېر خوښ و چې مقصد په ده کې تا کتو او ته په دې باوري کېدې چې دا عادت به بریالی کوي؟ کوم عادت دې پکې داسې کتلی و چې خوښ دی و؟ هو نه ډېر. کوم عادت دې پکې خوښ و؟ مطالعه به تقریبا څومره کوله؟ مطالعه تقریبا بیخي که داسې وخت یې پرې نه ضایع کوم. هغه ټول سهار چې به راپاڅېد تر ماخوستن د ټیم مطابق جمعې کې به 11 ناوخته پورې به د اوړي به بیا لږ وختي ویده کېده ځکه چې شپې به لنډ وي نو همدغه وخت یې نه دی ضایع کړی و. ښه باوري وم چې انشاءالله رنګ به راوړي دا
دواړه به انشاءالله راځو لومړی او دویم مقام کې. ماشاءالله ډېره ښه ده. او تا بیا چې کله به دې دا کتو تا به مطالعه یا نه کول او دا به دې مطالعه کتو را پاڅېدې به چې باید زم مطالعه وکړم سالم رقابت باید پر ځای زم مخکې راشم لږ؟ نه داسې صحنه نه ده لیدل شوې ځکه چې دواړه یو ځای کار کوو. داسې دا بې ځای نه دی او نه زه بې ځای لیدلی یم چې دا درس نه وایي یا زه درس نه وایم. دواړه یو ځای درس وایو په یو ځای به بس هر تقسیم اوقات ټول یو. دغه هدف چې اوس ورته رسېدلي وي دواړه ماشاءالله، ځکه په کانکور کې تر ټولو جګ پوهنځی طب دی او تر ټولو جګه نمره به وړی چې طب ته راځي. داسې له ماشومتوبه دې دا هدف ځان ته ټاکلی او که نه وروسته دې هدف وټاکه؟ د ماشومتوب نه مې هدف لکه زما مشران وروڼه چې هغه هم د طب دپاره وو چې زما د پلار ډېر لوی ارمان و، د مورجانې ډېر لوی ارمان و. نو له هغې وروڼه مې چې وو لکه تېر وختونو کې امتحان ورکړی و، هغه وخت چې وو په امتحاناتو ادارې شفافه نه وه نو ونه شو کړی چې هغې دغه هدف ته ورسېږي. خو بیا هم په کونړ کې لکه بیخي په اعلی درجه راغلي وو. نو بیا دغه لوی ارمان زموږ د کورنۍ نو بیا پلار مې ډېر کوچنیوال کې ماته ویلي چې انشاءالله دغه کله چې د ورونو نتیجه خرابه شوه ویل چې دې دواړو کې به انشاءالله یو راځي. او نن هغه ورځ ده چې نن دواړو انشاءالله پلار ارمان پوره کړو. ماشاءالله د پلار ارمان دې ورپوره پوره کړو انشاءالله. ډېره ښه ده. نور د کورنۍ نور کوم غړي چې دي هغوی تعلیمونه کړي دي؟ ټول کورنۍ مو تعلیم یافته ده. وروڼه دې کوم پوهنځي لوستي؟ هو ټول لوستي دي. مشر ورور دې کوم پوهنځی لوستی؟ مشر ورور مې د ننګرهار د زراعت پوهنځي څخه فارغ ده، په پېښور زراعت پوهنتون کې چې دی ماسټري کړله. ماشاءالله. ورپسې ورور دی؟ ورپسې ورور مې نصرت الله منصور دی، څنګ ته چې ولاړ د ننګرهار اقتصاد پوهنځي څخه فارغ دی. ماشاءالله ماشاءالله ډېره ښه ده. او تاسې دواړه به پکې له خیره ډاکټران شئ. له والد صاحب سره به دې لنډې خبرې کوو بېرته راګرځو. کاکا جانه دې ته راشه. کاکا جانه لومړی خو دې ډېر زیات مبارکي او ډېر خوشحاله یم چې نن ستا په څېره باندې دا خوشحالي ګورم. مننه، ډېره مننه. دا د ټول افغانستان لپاره مبارکي ده، ټول ویل دی، بیا خاص د مشرقي او د کونړ لپاره ستاسو نه ډېره مننه. کاکا جانه له تا هم پوښتنه کوم، کله چې خبر شوې دغه خوشحالي خو به حتما وه، څه احساس او خوشحالي څومره وه؟ ډېره زیاته خوشحالي وه، ځکه چې زما په ژوند کې د دې نه ډېره غټه خوشحالي ما کله نه دی لیدلې. او دا زموږ یو غټ ارمان و چې د زما زامن په داسې پوهنځي ته کامیاب شي، بیا په لوړ نمرو کامیاب شي. دې خو بیخي زموږ دغه نه کوو، فکر او دغه ما نه کوو چې دا به په ما دا نه دونه دغه وه مخکې دې نه چې په طب ته کامیاب شي. هغې درته بیخي غټ ویاړ یې راوړو. بیا ما چې د خلکو خدمت وکړي، د صحت په برخه کې د دې ټولنې او د دې خلکو ته ښه خدمت وکړي، نو زه ډېر د خوشحالۍ د لاسه بعضې وخت کېسته به جړا راته راغله چې دا کله د دې نتیجې نه خبر شوم، نو ډېر زیات خوشحاله شوی یم. ډېره ښه ده واقعا چې د خوشحالۍ خبره ده. انشاءالله زامنو د ویاړ راوړی دی او پاینده کې هم په دې هیله یو چې نور هم د طب په برخه کې مسلکي ډاکټران شي او د دې وطن او وطنوالو د درد دوا شي. نو بیا دې هم ډېر زیات مبارکي کاکا جانه. نور د دې نه نور کشران اولادونه لري؟ لرم، یو نشته دی چې یو سهیل دی، اوس پیلن 11 سین ته کامیاب شوی دی، او یو دغه بل دی 9 سین ته کامیاب شوی دی. نو دغه په دې هیله چې هغوی هم درته دغسې ویاړ راوړي. دلته مونږ په دې سړک باندې چې کله دې خوا ته راتلو بس بیخي ډېر خلک را روان وو که نه، نو دلته نه کوم واده و نه کومه بله کومه داسې کار و چې دلته دومره رش جوړي. تاسې به ویډیو کې هم ځینې صحنې وګورئ. ماشاءالله ټول کونړ را روان دی او د کاکا جان مبارکۍ ته. کاکا جان ته په بل کوم خاطر نه راځي، فقط په دې خاطر ورته راځي چې دغه زامنو یې ورته دومره غټ ویاړ راوړی دی. نو ډېره مننه کاکا جانه، دا ستا د زحمت زیار او ستا د روزنې پایله ده. ډېره مننه ستاسو نه، ډېره مننه. دا د ټول افغانستان لپاره ویاړ او افتخار دی او ستاسو نه ډېره مننه. ډېره مننه. دغه د انعام جان ورور دی او انعام جان وایي چې ډېره مرستې را سره کړې ده په درسونو کې. نو نصرت منصور صاحب سره دوه لنډې خبرې کوو. منصور صاحب ستړی مه شئ. خیر اوسې. لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست او هر کله راشئ، ستاسو تشویق او راتګ نه ډېره زیاته مننه کوو. خیر راشئ، هر وخت راشئ. ډېره مننه. انعام جان وایي چې منصور صاحب را سره مرسته کوله په درسونو کې، څنګه دوی ته کوم سکیجول برابر کړی او دوی د په کوم ترتیب د ورسره مرسته کوله؟ او همدغه سره دوی د ما منظمه برنامه او سکیجول جوړ کړی چې خپل دا 4 ساعته څه رقم منیج کړي او څه رقم اداره کړي. نو دوی هر څه وخت معلوم
و حتی هغه د ډوډۍ د خوړلو وخت معلوم و، درس وخت معلوم و، تفریح وخت معلوم و. کله چې انسان دغسې یو سکیجول او تقسیم اوقات ولري نو دا بیا هدف ته رسېږي. بالکل د سکیجول نه خو سرغړونه نه کوله؟ نه ماشاءالله سکیجول نه هېڅکله سرغړونه نه ده کړې. دواړه ډېر ښه منونکي ورونه مې دي او ډېره زیاته تابعداري یې کوله او هېڅکله یې سرغړونه نه ده کړې. بس دا خو یې تابعداري کړې چې سمری ګوري، تاسې هم ګورئ یو دی همدغسې ده بالکل. ډېره مننه منصور صاحب. هر ورور دی د نصرت جان په شان شي او د خپلو ورونو دغه شان منظم او همدغه شان با مسؤلیته روزنه دې وکړي. ستا یم کور ودان. خیر اوسې، ډېره مننه تاسو نه. بیا هم مننه کوو چې راغلی زموږ احوال هم واخیستو. ډېره مننه کوو. ډېره مننه انعام جانه. ډېر غټه کارنامه دې کړې ده. له دې وروسته په زړه کوم ارمان لرې؟ له دې وروسته دا ارمان لرم چې د خپلې د طب پوهنځی په ښه شکل سره پای ته ورسوم او په ښه شکل یې پای ته ورسوم. انشاءالله هغلته هم زه ویاړونه لاسته راوړم لکه څنګه چې مې نن ورځ دلته ویاړ لاسته راوړی دی. ماشاءالله. د مکتب په وخت کې د خوښې مضمون کوم یو و؟ ریاضي. ریاضي نه خو خلک سر ټکوي. دا چې ستا د خوښې و نو دغه د بریالیتوب راز هم دی، ځکه کانکور کې تقریبا 43 سوالونه د ریاضي نه راځي. بالکل 43 سوال د ریاضي نو د خوښې مضمون مې د ریاضي و. ډېره ښه ده. په پای کې انعام جانه دغه هغه ځوانان چې تازه یا له 12 فارغه یا مکتب په دور کې او د دوی د آیندې د جوړولو وخت هغوی ته کوم پیغام ورکړي؟ د ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې باید خپل همت وکړي، خپل زده کړو دوام ورکړي، خپل محنت جاري وساتي تر څو دغه ثمره ترلاسه کړي لکه نن چې ما ترلاسه کړله. نو ټول ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې خپلو زده کړو دوام ورکړي او خپل محنت خواري جاري وساتي. ډېره مننه، ډېره مننه. کور ودان انعام جان، ستام کور ودان، ستاسې د والد صاحب، ستاسې د ورونو او د ټولې کورنۍ د کور وداني هره کورنۍ دې همدغه شان شي او هر رور هر پلار دې همدغسې د خپلو اولادونو روزنه وکړي. نو حتما له دوی سره به سختې تېرې کړي پلارجانې ورونو یې خو هغه دی نن د ورور او د پلار په څېره کې هغه خوشحالي تاسې ګورئ، د دوی سترګې دوی پورته کړي دي. نو د دې وطن هر بچی دی انعام جان هر بچی دی د دې وطن د درد دوا شي. درنو ملګرو انعام جان مو وکتو، د هغه والد صاحب خبرې مو واورېدلې. نو دغه زموږ د نن ورځې خپرونه وه. تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان.